نوم نخکته د ویختو صفایي به د کم حد نه تر کم حده پورې کې ټیک شوله دغه شان د ډک او د سماتي ځای دی نو د دې نه به تر کم حده پورې ویښته کټ کول چې کم دي دا ضروري وي او لازم به وي. دغه شان به بله دا مسله بیان شي چې د دې ویښتو د صفایي طریقه د زیرناپ ویښتو د صفایي طریقه د زنانو دپاره څنګه ده بهتره څنګه ده او د نارینهو دپاره څنګه ده. ټیک شو دا مسله به بیان شي. بله به دا مسله بیان شي چې د ترخونو ویښته د نارینهو او د زنانو دپاره د د صفایي مسله دا څنګه ده. ټیک شوله او بله به دا مسله بیان شي چې دا ویښته به تر څو ورځې بعد به د دې ویښتو صفایي دا به کې او تر څونه ورځو پورې چې ورسي نو دا بیا ګناه ده او ناروا دي او په دې کې د انسان مونځ هم چې کوم دی هغه مکروه دی. دا مسله به بیان شي. د دې نه علاوه به دا مسله بیان شي چې د دغه ویښتو نه علاوه د نور بدن ویښته د لاسونو د خپو د ملا د سینې دا ویښته صفا کول د نارینهو دپاره او د زنانو دپاره دا څنګه دي. دا څو ضروري مسلې به په دې ننني کلیپ کې تاسو سره بیان شي. ګوره اول مسله دا ده چې د نوم نښکته ویښته د کم حد نه کم حده پورې صفا کول دي. نو ګوره کله چې دا انسان د خپو په سر باندې کینی کنه نو د دې نوم نه لاندې یو موړه جوړه شي د غوښې یو موړه په دې خېټه کې جوړه شي د دغه موړې نښکته تر اندام مخصوصه پورې چاپیره دا ځای صفا کول د ویښتو دا چې کوم دی ضروری دي او د ورانانو هغه حصه چې کومې ته د نجاست لګېدو د پلیتۍ لګېدو خطره وي نو د ورانانو هغه حصه صفا کول هم څه دي دا ضروری دي. دغه شان د سړي دپاره د خصوصیتینو نه یعنې چې انډې ورته وایي د دغې نه ویښته صفا کول دا ضروری دي او دغه شان ښکته چې بیا لاړ شي نو د ډک او د سماتي چې کوم ځای دی نو د هغې نه چاپیره چې هغه ویښته چې هغې ته ګندګي لګي نو هغه ویښته صفا کول دا ضروري دي. ټیک شوله که انسان اودس ماتی نو هغې ته ګندګي لګي هغه ویښتو ته نو او یا دغه شان انسان صفایي راولي په کاغذ یا په لوټې سره نو هغه ویښته هم په هغې سره هغه وخت کې ګنده کېږي نو دغه چاپیره ویښته صفا کول دا ضروري دي او دا لازم دي. ټیک شوله که نه دا مسله تاسو ته بیان شوه. اوس دا ده چې د دې د کټ کولو طریقه څه ده. نو ګوره د زنانو دپاره بهتره دا ده چې دا ویښته وباسي د سټې نه دا د بیخه وباسي. ټیک شوله دا ورله بهتره ده. خو که په کریمو پوډرو سره د دې صفایي کوي نو دا هم څه دي دا هم درستی جایز دي. خو که زنانه د دې نه علاوه د بلیډ استعمال کوي د دغه ویښتو د ختمولو دپاره نو دا ورله بهتر نه دی خو جایز دی. دا ورله بهتر نه دی خو جایز دی. دغه شان نارینه دي نو هغه به د دې ویښتو صفایي دا د بلیډ په ذریعه یا د ریزر په ذریعه باندې کوي. خو که د دې نه علاوه نارینه هغه راولګي او د دې ویښتو صفایي په کریمو یا پوډرو سره کوي نو دا هم د ده دپاره څه دي جایز دي. خو په کار ده چې په بلیډ ریزر وغیره سره یې څه کي د دې صفایي راولي. دا مسله خو شوه. اوس مسله دا ده چې د ترخونو ویښته دي نو د ترخونو ویښته ګوره د نارینهو دپاره هم او د زنانو دپاره هم دا ویستل دي کټ کول نه دي چې په بلیډ سره دا چې کوم دی خرول نه دي دا ویستل دي د ترخونو ویښته چونکې دا د دې سره نه سیوا کېږي او دې سره صفایي هم ښه راځي نو لحاظه نو دې نه علاوه که چا په کریم پوډرو سره لر کړه نو هم ټیک ده. خو د نارینه دي او که زنانه دي نو د دواړو دپاره دا ویښته چې کوم دی دا ویستل دا بهتر طریقه ده. اوس راشه د دې ورځې وښایه نو ګوره هره هفته د دې ویښتو صفایي چې کومه ده نو دا مستحب عمل دی. بیا د جمعې په ورځ باندې بهتره او افضله ده. دغه شان 15 ورځو پورې خو زیات نه زیات چې کوم دی 40 دن ته چې دا ورسي نو د دې نه پس به دا مکروه یې ګورې مکروه تحریمي به او دا انسان به سخت ګناهګاري او چې دی مونځ کوي نو د ده مونځ به هم څه دا به مکروه نو 40 دن ته به یې نه رسېده. هغې نه مخکې د دې ویښتو صفایي کول په دغه طریقه باندې د دې کټ کول دا چې کوم دی په کار دي. دغه شان بله دا مسله وکړي چې د دې ضروري ویښتو نه علاوه نور بدن ویښته د لاسونو د خپو د ملا د خېټې دغه شان چې کوم دی نارینه او زنانه دپاره دا صفا کول څنګه دي. نو ګوره دا صفا کول جایز دي. خو ګوره دا په هغه ټایم کې که نه چې دی ګوره د خپل بدن نمایش نه کوي خلکو ته چې په دې طریقه خلک مایله کوي. نن سبا زنانه د خپل بدن د ویښتو د نور بدن د ویښتو صفایي په دې خیال باندې چې خلکو ته خپل بدن وښیي د خاوند نه علاوه او خلک ځان ته مایله کړي په دې طریقه دا ناروا او حرام دي او په دې زنانو باندې د الله لعنت وریږي. او دغه شان که کوم الکان نن سبا دا نوي الکان دا طریقې کوي چې د خپل بدن دا نور ویښته هم صفا کوي او د دې دپاره چې د خپل بدن نمایش وکړي خلکو ته نارینه یا زنانه په دې طریقه ځان ته رامایله کړي دا بالکل حرام او ناروا دي. که د چا دا نیت نه وي او هسې د خپل
بدن د نور ویخته صفا کوي نو صفا کولی شي. زنانه ویخته صفا کوي خپل خاوند ته د ټول بدن هغه صفا کولی شي، په دې کې بیا ګناه نشته. د سر ویخته د دې دپاره کټ کول چې خلکو ته خپل نمایش وکړي دا بالکل ناروا او حرام او ګناه ده. د وریځو ویخته چې کوم دي دا نه د نارینهو دپاره ویستل جایز دی او نه د زنانو دپاره، او په حدیثو کې خاص کر په دغه زنانو د الله لعنت ویلی چې کوم وریځې نری کوي او د وریځو ویخته اوباسي. ټیک شوله، یا د وریځو در منځه ویخته اوباسي. او یا نن سبا الکانو دا عادت جوړ شوی چې هغوی رالګي او د وریځو ویخته اوباسي او د وریځو نه نري نري څه جوړوي، سلیان ترې نه جوړوي. نو دا مسله ځان سره یاد ساتئ، دا ضروري یاد ساتئ او دا ضروري د ملګرو سره شیر کوئ. نن سبا نوجوانانو سره شیر کوئ، د زنانو سره شیر کوئ چې په دې مسله باندې دوی پوه شي او په دې مسله کې چې کومه زده کړه ده نو چې هغه زده کړه دوی څه کړي، هغه حاصله کړي. وصلی الله علی النبی